بسم الله الرحمن الرحیم. لسم ټولګي فزیک لومړی فصل اندازه کول او اهمیت یې. په فزیک کې اندازه‌ګیري ډېر اهمیت لري او د اندازه کولو د اشیاء لپاره ډېر آلات او لوازم موجود دي. د هغې له جملې څخه یو ورنیر کالیپر ده. ورنیر کالیپر د ځینو شیانو د اوږدوالي او پوندوالي لپاره استعمالیږي. لکه چې لیدل کېږي د دوو برخې نه تشکیل شوي دي. یو برخې ساکن ده او بل برخې متحرک او مدرج ده. کله چې موږ وغواړو او اول برخې چې ساکن ده ور باندې لکه متر سانتي متر باندې داسې شماره گذاری شوي دي او یو بل برخې ساکن ده چې پر هغه باندې حرکت کوي، یعنی اوږدوالي لږ او ډیریږي د هغه دننه برخې. کله چې وغواړو مثلا د یو استوانه پوندوالی یا ضخامت موږ معلوم کو، هغه لکه په شکل کې چې لیدل کېږي په هغه ځای کېږدو داسې چې دواړو خواوې به دغه استوانه ته تماس ولري. پر درجه خطکش باندې وي نو دلته لیدل کېږي چې درجه څو ده، البته 2 سانتی متر ده. معلوم دار هلته بل ځای هم لکه چې په سره رنګ چې ښودل کېږي هغه ځای بیا هغه شماره گذاری ډېر کوچنی مثلا میلی متر په اندازه یا سانتی متر چې لږ یې معلوموي. دلته لکه چې لیدل کېږي هغه شی چې 2.9 سانتی متر غوندې ده، مګر بیا هم اندازه‌ګیري باید دقیق‌تر وشمیرل شي. څرنګه چې هلته لیدل کېږي 0.2 واحد هم اضافه تر ده به نه، لحاظا 2.9 دلته 2.9 3 واحد یعنی 3 سلم هم برپوری کېږي. 2.3 نوي د دغه استوانه قطر ده. بالاله میکرومتر ده. دا د هغه شیانو لپاره د هغه شیانو د اندازه‌ګیري لپاره یا هغه اوږدوالي د اندازه‌ګیري لپاره په کار کېږي چې ډېر کوچنی وي. مثلا د یو کوچنی نل د ضخامت د اندازه کولو لپاره، د یو کوچنی مثلا ساچمه غوندې داسې یو کروي شکل ولري، دغه د اندازه کولو لپاره په کارېږي چې اوږدوالي یا ضخامت یا هغه اندازه ډیر لږ وي. لکه چې لیدل کېږي یو برخې خو په سانتي متر غوندې معلومیږي او بل برخې معلومدار د څوهم درجه د سانتي متر او میلی متر غوندې د هغه برخې متحرک ده. دلته لکه چې لیدل کېږي دایره غوندې یو شی معلومیږي چې هغه موږ په دغه واله کې ځای پر ځای کوو. اوس معلوموي چې تر 2 اضافه تر ده د هغه قطر و هغه برخې چې اضافه تر ده 1 2 3 4 5 برخې لیدل کېږي، مګر هغه برخې اندازه د خورا کوچنی چې نه معلومیږي. دلته د تر 2 اضافه تر ده 2.4. اوس نو 2.4 خو موږ په سترګې وینو، نورې بیا پر دغه درجه چې په دورانی شکل لیدل کېږي هغه پر هغه باندې معلوموي 2.2 ده. هغه د حرکت کوي دوران کوي 2.2 معلوموي. لحاظا د هغه پوندوال 2 سانتی متر 4.2 میلی متر ده. تشکر.